درنو لیدونکو السلام علیکم. هیواد میډیا چینل څخه درته ښه راغلاست وایم. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ټالۍ نښان کېکاږئ. شفیق مرید د یوې سندرې په بدل کې د نغمې څخه څه وغوښتل. شفیق مرید هغه مشهور افغان سندرغاړی او کمپوز جوړونکی دی چې په څو کلونو کې د موسیقۍ د ډګر اوږدې پیچومي په چټکۍ سره فتح او لوړ پوړو ته یې رسېدلی دی. هغه د لغمان ولایت اوسېدونکی دی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي. مرید په کابل کې له انصاري لیسې څخه فارغ شوی او په موسیقۍ کې هم مسلکه زده کړې کړي. نغمې د نوموړي په اړه په یوه مرکه کې وویل د شفیق مرید نه مې خپلې یوې سندرې ته د کمپوز جوړولو غوښتنه وکړه. هغه یې په بدل کې سمدستي رانه لور وغوښته او ما هم ورکړه. د مرید په اړه د هغه خسر منګل هم په یوه مرکه کې وویل چې ډیر ورته ګران دی. د منګل په وینا په امریکا کې ډیر وخت له خپل لمسي د شفیق مرید له زوی سره یو ځای و او لمسی یې ډیر ورته ګران دی. مرید د سندرې د شفیق مرید مورنۍ ژبه پښتو ده خو په دري او اردو ژبو یې هم روانې خوږې سندرې ویلي. هغه لږې خو ډیرې او د کار سندرې ویلي. د مرید له فیسبوک پاڼې انځور کې د ستار سادات په شمول ښاغلي مرید او ملګري د هغه د کلیزې نمانځنې پر مهال د مرید سندرې هم د خوږ غږ هم خوندور کمپوزونو او هم د ښو شعرونو د انتخاب له کبله ډیر مینوال لرل. شفیق مرید په ځوانو سندرغاړو کې یو استثنایي کس کیدای شي چې هم یې مستې او هم آرامې او هم سوپیانه شوخې عشقي او هم نور ډول ډول سندرې ویلي دي.